یو ځل بیا د تیلو په قیمتونو کې اضافه شوې ده او د 1 لیټر پټرولو په قیمت کې په یو هفته کې 80 روپۍ زیاتوالی راغلی دی. صرف دا نه بلکې د پټرولو په قیمت کې او ډیزلو په قیمت کې او خاورو تیلو قیمت سره اوس د غوړو چینو او نورو څیزونو قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه باندې عام ولس څه وایي راځئ چې د هغوی خبرې واورو. مونږ خو جي مردان ته ګاډی چلوو خبره دغه د تیلو دغه مونږ خو فی الحال په سینجۍ باندې یو سینجۍ خو هماغه برقرار ریټونه دي که نه کرایانو مرایانو سینجي لا نه ده ختلې وي سینجي وخیږي نو کرایي به خامخا خیږي او پاتې شوه سورلو خبره سورلی خو هر وخت یې مړه لنجې کوي هغې کې خو دا خبره نشته هغه خو چې 10 روپۍ کرایي وخیږي نو خامخا لنجې کوي مشکلات بیا زیات دي او هغې نه بعد کې بیا تقریبا ټریفک ورفک ول هم راوځي هغو باقاعده پرچې ورکوي معلومات نه کوي چې یاره څونه خرچه تاسو کېږي څونه درنه اډه کټ کېږي څونه ټوپلازه کټ کېږي څونه پټرول سینجي خرچه کېږي خو بس صرف پرچې مرچې ورکوي نو به دغه دی. موږ د حکومت نه دا خواست چې موږ دیاړي مار خلک یو پردي ګاډي چلوو 1500 روپۍ دیاړي کوو هغې کې اوس موږ ته 1 روپۍ نه بچ کېږي چې شپې کور ته لاړ شو نو وړو له څه ویسو په 160 روپۍ سینجي شوه په 215 روپۍ پټرول شو. اوس مونږ اریانو چې خدای پاکه څوک غلاګانې مونږ نشو کولی حلاله مزدوري کوو هغې نه هم الله پاک دې پاس په موږ باندې خپل رحم وکړي نور به موږ د حکومت نه څوک الله دې دوی دم د نیکي هدایت وکړي په موږ دې د رحم دغه وکړي. وایي باران یې بند کړي که څوک اور په ټول جهان ولګوي څه به بند شي هغه اور چې په خپله یې باران ولګوي. کوم حکومتونه چې د شپې راځي نو هغه چاله پیدا نشي ورکوي دا غلي دي دا کو غله نه وي دا به بری خپل ملک کې پراته وي دا ټول خانداني غله دي او انشاءالله د الله نه دا امید دی چې دې غلو نه به موږ الله د خیره خلاصوي. او پټرول او دغه چې کوم ګران شوي دی اوس په نورو حکومتونو دعوې کوي چې دا هغې د IMF نه قرضې اخیستې او دا د هغې لوټ دی. یاره دیاړي دا که 200 روپۍ په دې کې پاتې کېږي هغې باندې ګزاره ګرانه ده. هر یو شی د اور په بیه دی غوړي چې ټوله ورځ دیاړیو کې یو ټکه غوړي پرې نشي اخیستی نه به یې تروړه اخیستی شي. مزدور دیاړي په هغه دی ولاړه او هر یو شی اوچت شوی دی مزدوري نه سیوا شوی مزدور طبقه به کم خوځي. ګراني دون حد ته لاړه څوک چې یو ورځې دیاړیو کې خپل ځان نه د وړو لپاره هم اریاني چیني غوړي او پټرول او بجلی بلونه او دا کریانې خو پرېږده او بجلی بلونه دونه راځي چې بجلی بالکل وي نه او لوډ شیډینګ دونه زیات دی نه ګیس خلک دونه ګټي چې خلک ځان له لرګي روړي او که ګیس لپاره غم وکړي نه ګیسونه شته او نه بجلي شته او دونه ګراني حد ته لاړه مونږ د حکومت نه دونه تنگ راغلی و که هغه هر یو حکومت راغلی دی که هغه مونږ نواز شریف دی که عمران خان دی حد دا ورته میلاو شو چې هر څه ګراني ده خلک خیرونه به غواړي که څه به کوي. ګرانې ځپلي خلک وایي چې نور د حکومت په هغوی باندې د ګرانې بمونه غورځول بند کړي ځکه چې هغوی ته ژوند کول ګران شوي دي. د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز وحدت نیوز پېښور.